دا د هغه وخت قصه ده کله چې په دنیا کې باچاهانو حکومت کوو او هر یو باچا به پر لویو لویو ملکونو قبضې کولې. په همدغه دور کې یو باچا ډېر خوشقسمته شو. د هغه سره یو هوښیار وزیر او یو زړور سپه سالار و چې د دوی د مشورې او بهادرۍ سره د باچا سلطنت ډېر پراخه شو. ګاونډي ملکونه د دې د طاقت نه ویرېدل او د هغه تابع وو. هلته هم د دغه باچا سکه چلیده. هغه د خپلو تابعو ملکونو پوځي طاقت او وسایل د خپلو مفاداتو لپاره استعمال کړل او نور ملکونه یې هم یو یو فتح کول شروع کړل. هم د دومره لوی سلطنت باوجود هم د هغه حرص ختم نشو. باچا دا غوښتل چې د نړۍ ټول واک زما په لاس کې شي. هر کال به یو نوی ملک فتح کوو. هلته به یې خپل قانون نافذ کوو او د خپل قوم یو سړی به یې حاکم ټاکلو. د شپې به ورته خوب نه راتلو او د ورځې به ورته هم. د اصل کې حرص و چې د ده نه یې سکون اخیستی و. یوه ورځ باچا خپل پوځ د یوې نوې جګړې دپاره ولېږلو. یو څو هفتې پس قاصد راغلو او ورته یې وویل چې ستاسو پوځ ته ماتې خوړلې ده. باچا ته دا خبره برداشت نه شوه او ډېر غوسه شو او خپله د پوځ سره روان شو. خو کله چې جګړه وشوه نو هلته هم دښمن باچا ته ماته ورکړه او باچا مجبور شو چې بیرته ناکام راوګرځي. دا ماته د هغه دپاره ډېره غټه صدمه وه. یوه ورځ باچا خپلې مېرمنې سره خپل خفګان شریک کړو. مېرمن ورته وویل زه یو درویش پیژنم چې د هغه دعا قبلیږي. شاید هغه تا ته کوم د خیر دعا وکړي. باچا درویش دربار ته راووت او درویش پیغام ورکړو چې چاته چې ضرورت وي هغه دې زما جونګړې ته راشي. په اول کې باچا ته دا خبره بده ولګېده خو د خپلې مېرمن په وینا هغه د درویش جونګړې ته لاړو. باچا ورته ټوله قصه وکړه. درویش ورته وویل زه درته د فتوحاتو کوم راز نشم ویلی خو یو خبره درته کوم. یو فقیر نیمه روټۍ ځان ته خوري نیمه بل لوږې ته ورکوي. خو که یو باچا ټوله دنیا هم ونیسي بیا هم د نورو د قبضې سوچ کوي. که ته خوشحالي غواړې نو حرص پرېږده او له خپل ضرورت نه زیات مال نورو ته ورکړه. باچا بیرته خپل محل ته راغلو خو د درویش خبره یې زړه ته ولوېده. هغه پوه شو چې اصلي سکون د قناعت په ژوند کې دی نه په طاقت او دولت کې. نو زموږ د قصې نه یو غټ سبق دا دی چې حرص انسان ته سکون نه ورکوي بلکې بېقراري خفګان او ذهني بیماري زیاتوي. که موږ غواړو چې رښتینی سکون ومومو نو قناعت خپل کړو، حرص پرېږدو او له خپل مال نه نورو سره مرسته وکړو. که تاسو نورې داسې سبق آموز کیسې اورېدل غواړئ نو زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ.